راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړ. په اتمه ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل. چې وی جړل نو د مولا له کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو. دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډېره ده. چې تقریر یې بس کړه بوډا یې راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی و چې ودې جړل. هغه ورته وایي چې ملا صاحب پوښتنې ما کا پوښتنې ما کا. اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه په تا کومې مسلې اثر کړو. وی چې وشوه زړه مې چاود دی ما مې زړګی لټاوه ما مې زړګی لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې په تا کومې مسلې اثر وکړو. وی چې ملا صاحب په سالو خلاقه پوه یم ما یو ورغومی ورغومی پېژنئ چیلې د چیلې بچی ته ورغومی وایي افریدی ژبه. ما یو ورغومی و ډېره پسته ګیری وه غریب مړ شوی ده. تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پسته ګیره دی چې خوڅوله نو ماله مې ورغومی را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژړا مې په ورغومې پسې کړېدو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژړا مې په ورغومې پسې کړېدو. نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له. قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی او که د ده چرچه د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي. نو چې ویل کوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تخته او کپړ دې کړم تخت. مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس. ویل قاضي صاحب را میدان ته شه. چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه دی ده. مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخې نه دي او تاسو غوندې ورته ناست دي. قاضي صاحب په پیچه هغه چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي دا ستره داسې پیاڅه وایي پسه پې سربه دي. تاسو ورته څه چې خدای دې مې له سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې په هندوستان کې